बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول به روغ او جوړ یې. په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو د سټارټ مینیو د ایپس. موږ سره دا مینیو نه دې ته موږ وایو سټارټ. په دې کې مختلف موږ سره څه چې کله موږ کلیک کوو نو دا ایپس تاسو کتلی شئ دا په شارټ کټ کې څه موجود دي. مطلب دا دی ته په اسانه باندې یو ایپس ته اکسس کولی شي. ټیک شو، لکه ایډاپ ریډر شو وغیره، کالکولیټر، کلنډر، کیمرا، مختلف ایپس دي پکې. ټیک ده، تا سره چې کوم انسټال دي نو هغه سټارټ نه ته ډایرکټ څه کولی شي اوپن کولی شي. اوس اکثر موږ سره دا ایپس دلته نه وي موجود، مطلب هغه سیټینګ کې دا څه مسله راغلي نو دا ترې هایډ شوي. اوس دا به موږ څنګه واپس راولو؟ نو د ټولو نه اول به په ډیسکټاپ باندې څه وکړئ، رایټ به کلیک کړئ او پرسنلایز آپشن به کلیک کړئ. چې کله موږ سره دا سیټینګز اوپن شي نو دلته به موږ راشو سټارټ آپشن ته. ټیک ده، نو سټارټ آپشن چې کله موږ ووهو نو دلته وګورئ زه سټارټ مینیو اوپن کوم، دا ایپس ما سره څه دي موجود دي ټول. اوس دلته راشئ، دلته لیکل دی شو ایپ لیست ان سټارټ مینیو. دا سټارټ مینیو چې نن په دې کې هغه ایپ لیست چې دی هغه څه دی شو دی، آن دی. اوس که دا څه وکړم آف کړم، اوس دلته وګورئ ایپ څه شو هغه ټول لاړو هایډ شو. نو دې ځینې دا سیټینګ آف آن کېږي. ټیک ده، ډېر اسان سیټینګ دی. دې ځینې سمپلي څه وکړئ آن کړئ او تاسو بیا څه کولی شئ دې ځینې کتلی شئ ټول ایپس به واپس تاسو سره راشي. نو امید لرم چې ویډیو به خوښه شوي.